السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، ستاسو ورور ستاسو ملګری بسم الله خان فکرمند یم. یو ښه زیری دی، یوه خوشخبري ده، او هغه دا چې هم په دې ځای کې ناست وم، ما یوه ویډیو جوړه کړې وه چې زما نه زما کتابونه زما کاپیانې ورک دي. زما هغه درد تر دومره لرې پورې ورسولو چې نن شکر دی د هغې په برکت باندې تاسو ته زه زیری درکوم، تاسو ته زه خوشخبري درکوم چې هغه کاپیانې پیدا شوې. تاسو وختي لږ شان فوټیج کې وکتل، خو زه غواړم انشاءالله چې دا ویډیو تر اخره را سره واورئ، مکمل په تفصیل سره ویډیو ده، ځکه چې تاسو سره ما وعده کړې وه چې کله ماته کاپیانې یا دا کتابونه چې کوم دي دا ماته میلاو شي نو زه به حتما تاسو لا خبر درکوم. تر اخره به را سره ویډیو واورئ. اول زه تاسو ته د هغه ملګري چاته چې دا کتابونه میلاو شوي دي، چېرته میلاو شوي دي، څنګه میلاو شوي دي، د هغه خبرې در باندې اورم. هغه مو وکتل په نظر باندې مې راوړی چې دا خو د سامان دی، چې څنګه مې راووست نو د کلاس ته مې وویل شافي ماما یې ورته وویل چې دا سامان چې دا چا نه پاتې شوی دی. نو چې ومې کتل دا فکرمند صاحب سامان و، ما ووتل چې دا خو به سامانات وو، دا زه ویله ور کوم ویډیو یې مخکې کړې وه و مو کتلې وه، نو مې په ذهن کې خالده بس تېرول شنې چې پراتې دي پوه شوې دا شپه کې وې. نو اوس مې جامات صاحب راغواړو دا دته ولا شي دا یا امانت یو چې دا بس مونږ دله ډېر کویله. نو جان محمد نو ګرانو ملګرو، د دې ملګري خبرې تاسو واورېدې، دې سره پرسنلي ما په موبایل هم خبرې وشوې. دا ملګری وایي چې دا چېرته دیوال ته اډه وه، دا هغه دا درزي نوم چې کوم دوی یاد کړی دی دا راغستې وه او بیا یې په دوکان کې ایښې وه، خو د بده مرغه دوکان څو ورځې بند و، اوس راغلی دی پرون نه بله ورځ به دوکان کلاو شوی وي خلاص شوی وي. نو دی وایي چې زه کله هلته لاړم نو زما نظر په دې شاپر باندې پرېوتو، او چې څنګه مې په شاپر نظر پرېوتو نو ما ته ستاسو هغه ویډیو را یاده شوه، هغه ویډیو چې ما د دې ځای نه کړې وه چې کوم ځای کې اوس ناست یم او تاسو رسولې وه، او دې ملګري ته زما اواز تاسو رسولی وه، دا اورېدلی وه. نو د هغې په برکت باندې نن دغه د هغه کاپیانې میلاو شوې. تاسو ټول د الله خوشحاله ساتي، ستاسو د الله ډېر عزت وکړي. زه مو ډېر منندوی یم. کله چې زه په اول ځل خبر شوم چې یعنی مطلب زه څنګه خبر شوم چې دا کاپیانې ماته میلاو شوي دي، بېګا ماسخوتن ماته دا خبر را رسېدلی دی، تقریبا ماسخوتن وخت به وایي هغه وخت به په هغه ویډیو کې تاسو ووینو. نو دا ویډیو هم در باندې قسمه دا ویډیو هم در باندې ګورم. نو راځئ دا ویډیو هم را سره وګورئ، بیا راځو د ویډیو کولو. نو تاسو ته ما وویل کله چې دغه ملګري هغه میسیج راغلی و پلیز کنفرم فرینډ ریکویسټ، دا خو هغه وخت کې لږ غوندې پټ وي چې راغلم میسیج مې کولاو کړو تصویر، نو چې داسې مې وکتل دا تصویر یې رالګلی و، دا مې چې ولیدو نو ته باور وکړه چې په دا ګوتې مې نظر پرېوتو، ما له هغه خپله ورکه ما سره چې کوم دی پښتانه امانت کې خیانت شوی و، ضایع شوی و، هغه مې ولیدو. ډېر خوشحال شوم چې بیا مې پسې دا تصویر کولاو کړو. نو هغه خپلې 3 کاپیانې مې ولیدې څنګه چې ما هغه ویډیو کې ذکر کړی و، هغه کاپیانې دغه کاپیانې وې چې کومې ضایع شوي وې. نور خو په ځان پوه نه شوم، په هغه وخت کې جذبات ډېر هغه و، خو دوی ته بیا ما یو وایس میسیج وکړو، غواړم چې هغه وایس میسیج زه اوس په تاسې باندې واورم، تاسې ما د هغه وخت احساسات اورېدی شو. سلامونه دا خو وروره والا چې کاپیونه یې پیدا کړي چې هر څوک وایي قسم په خدای چې زړه خو مې داسې پړاکې وکړې یاره و جار دی شو نو جار دی شو. دا راته ووایه چې زر زر مې پوهېږه پوه شوې، زر زر مې پوهېږه چېرته یې وڅلی ولدی. نو دا هغه احساسات وو، دا د هغه وخت دغه کم ټیم کې چې دا ما ولیدل او د دوی ریکویسټ راغی. دا شعیب صدیقي صاحب زه هم ډېره مننه کوم چې موږ سره یې کومه ورکه شوې وه په دا کې ډېر. نو ګرانو ملګرو، تاسو دا ویډیو وکتله، دغه احساسات په هغه وخت کې زما تاسو زما هغه اواز هم اورېدو. دوی ته ما یو میسیج وکړو په هغه وخت کې، خو زه والله که باور وکړه که په ځان پوه شوی یم، بیا مې وروستو پسې نور هم کړل، خو دا هغه اول میسیج و، زه بیا ما وایي چې یاره دا تاسو وویل، خو په تاسو مې هغه احساسات واورېدل. زه ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم، هر څومره شکریه، هر څومره مننه مو چې ادا کوم. خدای شته چې کومه به وي زما سره چې کومو ملګرو منډې والې دي، هسې ملګري هم شته دی چې په روزانه توګه ایرپورټ له تللي دي. په ایرپورټ کې چې کومه عمله وه هغوی زما سره ډېر زیات کوشش کړی دی
پکچم گاوند کې وروره کسانو ډېر تپوسونه کړي دي دعاګانې ډېرو ملګرو کړي دي نومونه به نه اخلم د یو نوم چې واخلم بیا به باقي ملګري خفوي خو زه دا وایم چې په درزنو میسجونه په روزانه توګه راځي اوس به هم شاید په پیج کې دا میسجونه پراته وي د زما د پاڼې چې تاسو فکرمن صاحب کاپیانې پیدا شوې هر چا ته مې چې نروره دعا کوه دعاګانې تاسو وکړئ او دا دې قبولې شوې هغه ویډیو په واسطه چې تاسو ویډیو ډیره زیاته شیر کړې وه هغه کتابونه ماته میلاو شول دا تاسو ولیدل تاسو وکتل انشاءالله اوس به دغه ځای نه که خیري سیسټم جوړیږي دلته به مال هم راځي نو ګرانو ملګرو دلته یو خواست کوم یو خواهش کوم کله چې ما هغه د درد ویډیو کړې وه د کاپیانو د ورکېدو نو زما سره په لکهو زړونه دردېدلي وو ډېر کسان را سره خفه شوي زه اوس غواړم چې هغه کسانو ته هم دغسې لکه څنګه زه خوشحال یم څنګه تاسو چې ویډیو اورئ او خوشحال شوي هغه کسان هم اوس په دې خوشحالۍ کې شریکېدل غواړو د هغې لاره لای عمل څه دی چې دا ویډیو در سره خامخا شیر کړي زه دا خبره ډېره نه کوم چې زما ویډیو شیر کړي هغه غزل چې کله زه لیکم او یا غزل ویډیو تاسو ته لګوم ما تر اوسه هم چاته نه ویلي چې دا ویډیو شیر کړي خو دا ویډیو ولې په دې ماته څه فایده هم نه میلاویږي او نه مې څه پکې داسې څه هغه شته خو دا ځکه وایم چې ما سره اوس بله لاره نشته دومره خلک دي هغوی ته به زما اواز څنګه رسي او دا هغه یوه لاره ده چې تاسو دا ویډیو شیر کړي نو هغوی ته به زما اواز ورسیږي او د چا هغه زړونه چې دردېدلي دي انشاءالله د هغوی به هغه مسکا خوشحالیانې بیا مونږ په شان به خوشحال شي چې کله خبر شي چې دا کاپیانې کتابونه میلاو شول نو ګرانو ملګرو ستاسو زه ډېره زیاته شکریا ادا کوم د هغو ملګرو چا چې زما سره په دې سخت وخت کې منډې وهلې دي چا چې زما سره دغه ویډیو شیر کړې وه چا چې ټلیفونونه کړي دي چا چې دعاګانې کړي دي څوک چې په زړه کې هم را سره خفه شوي دي د هغو ټولو ډېره زیاته مننه ډېره شکریا نو ګرانو ملګرو انشاءالله وخت په وخت به راځو اوس مو په لوی الله سپارم بیا به انشاءالله که خیر د یو بلې نوې ویډیو سره راځم خپل ورور خپل کشر بسم الله خان فکرمند له ورکړي اجازت